آیا په سفر کې روژه ونیسو او که ویې خورو؟ راځئ د څو حدیثو مبارکو په رڼا کې دغه موضوع روښانه کیږي. له عایشې رضی الله عنها څخه روایت دی چې ویې فرمایل حمزه بن عمرو الاسلمي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل آیا په سفر کې روژه ونیسم؟ او هغه ډېرې روژې نیولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که غواړې روژه ونیسه او که غواړې ویې خوره. په یو بل مبارک حدیث کې له ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې په میاشت کې د مکې لوري ته ووت او روژه و. کله چې د کدید سیمې ته ورسید روژه یې وخوړه او خلکو هم روژه وخوړه. ابو عبدالله ویلي کدید د عصفان او قدید ترمنځ اوبه دي، یعنی دغه د اوبو سیمه ده. په یو بل مبارک حدیث کې له ام دردا رضی الله عنها نه روایت دی چې ابو دردا رضی الله عنه وویل له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې په یوه ډېره توده ورځ باندې ووتلو او د تودوخې زیاتوالی تر دې اندازې و چې هر چا لاس په سر باندې ایښی و او زموږ په منځ کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابن رواحه رضی الله عنه څخه پرته بل چا روژه نه درلوده. په یو بل مبارک حدیث کې له حسین ابن علی رضی الله عنه نه روایت دی چې جابر رضی الله عنه وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې و. د خلکو ګڼه ګوڼه یې ولیده چې په یو سړي باندې سیوری کړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څه شوي دي؟ خلکو وویل هغه روژه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا نیکي نه ده چې سفر کې روژه ونیول شي. یعنی کله چې سفر کې انسان باندې سختی راځي ضرور نه ده چې روژه دی ونیسي، بلکې دا نیکي هم نه ده. نیکي دا ده چې په ځان باندې د فشار نه راولي او ظلم دی نه کوي. په بل مبارک حدیث کې له حمید الطویل څخه روایت دی چې انس بن مالک رضی الله عنه وویل موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سفر کاوه. روژه لرونکي به په هغه چا چې روژه یې نه وه او روژه خوړونکي به په روژه لرونکي اعتراض نه کوو. یعنی که د چا به زړه و روژه به یې نیوله او که د چا به زړه نه و نه به یې نیوله، خپلې وسې ته به یې کتل او دوی به یو بل باندې اعتراض نه کوو چې ته ولې روژه یې یا ولې روژه نه یې. په یو بل مبارک حدیث کې ابن عباس رضی الله عنهما ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د فتح په کال له مدینې څخه مکې ته روان شو او تر هغې چې اصفهان ته ورسید روژه و. بیا یې اوبه وغوښتې او د اوبو لوښی یې په لاس سره پورته کړ تر څو خلک یې وویني او روژه یې وخوړه تر هغې چې مکې ته ورسید او دا واقعه په روژه کې وه. ابن عباس رضی الله عنهما به ویل بېشکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به په سفر کې کله روژه نیولې ده او کله یې خوړلې ده. نو څوک چې غواړي روژه دې ونیسي او څوک چې غواړي روژه دې وخوري. د دې مبارکو حدیثو لنډیز هم همدا دی چې کله انسان سفر کوي که غواړي روژه دې ونیسي او که غواړي نه دې نیسي، رخصت ورته شته دی. دی د خپلې وسې ته وګوري، که یې خوښه وه روژه دې ونیسي او که نه و روژه دې نه نیسي. دواړه اختیاره ورته شته دی. دغه مبارک حدیثونه د صحیح البخاري د حدیثو مبارک کتاب کې روایت شوي دي چې د حدیثو شمیرې له 1315 نه تر 1390 پورې دي.